بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په کمپنی مینو کې په اکاونټینګ ټولز باندې خبرې کړې وې. تقریبا تر دې پورې موږ بحث کړو. نن دغه په دوام بحث کوو. د فکس ان اپلایډ وینډور پیمنٹ ان کریډټس نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د فکس انکریکټلی ریکارډډ سیل ټاکس دی. که چیرې ستاسو په یاد موږ مخکې خبرې کړې وې چې دغه کمانډونه زیاتره موږ خپل د مالی سیستم د اصلاحاتو دپاره استعمالو. نو دا کمانډ چې ګوري دا هم د اصلاحاتو دپاره استعمالیږي. لکه څنګه که چیرې موږ سیل ټاکس یعنې هغه ټاکس چې په فروشاتو باندې مونږ وضع کوو د مشتري څخه یې ترلاسه کوو، نو تاسو ته خو معلومه ده چې دا خو د دولت حق دی. کله چې دا مونږ دولت ته پرداخت کو او په غلط شکل پرداخت کو یا په غلط شکل پرداخت کړی غواړئ دا تاسو اصلاح کوئ، د دې کمانډ څخه مونږ استفاده کوو. راځم په دې عملي کار کوم. راځم کسټمر سنټر ته. کسټمر سنټر کې یو مشتري انتخابوم. مثلا آریا ډلټا کنسلټینګ کمپنی دا مې انتخاب کړه. دې ته زه یو انوایس جوړوم، یو سروس آیټم انتخابوم. ورته دې ځای نه راغلم، دې ځای کې مې ورته کویک بوکس ډیسکټاپ کلاس واغست او دې ځای کې مې دا ټکسیبل انتخاب کو او دغه ټکس فیصدي مې تقریبا دې ځای کې ورته مشخص کړه چې په ده باندې 10% ټکس هم زه چارج کوم، 300 روپۍ کېږي. د هغه نه وروسته مې سیو اینډ کلوز باندې کلیک کړه، یس مې انتخاب کړه. دا پیسې مې د کس نه ترلاسه هم کړې. راغلم نیو ټرانزیکشن ته، ریسیو پیمنټ ته راغلم او دا پیسې مې ترلاسه کړې. دې پیسو کې زمونږ او ستاسو حق کېدله 3000 روپۍ. دا 300 نورې چې دي دا د دولت حق دی، دا هم مونږ ترلاسه کړې د دولت په نمایندګي باندې. راځم لیست ته او چارټ اف اکاونټ باندې کلیک کوم. نو تاسو دلته اوس وګورئ مونږ سره په دغه سیل ټاکس کې باید 300 روپۍ جمع شوي اوسئ. سیل ټاکس پیبل کې 100 روپۍ جمع شوي، 300 روپۍ جمع شوي دي. دا هغه پیسې دي چې د دولت په نمایندګي موږ د کسټمر څخه ترلاسه کړي. دا باید موږ دولت ته پرداخت. نو فکر وکړئ چې موږ ته رئیس ویلې چې ورور دا پیسې تاسو پرداخت کړئ، د دولت حساب پاکوئ همیشه. نو زه دا پرداخت کوم. که ستاسو په یاد د سیل ټاکس د پرداخت کولو دپاره به مونږ راتللو وینډور مینو ته، سیل ټاکس ته او پی سیل ټاکس کمانډ باندې به مونږ کلیک کوله. دا مونږ لوستی و چې کله به دلته راغلو دې ځای کې به مو هغه اکاونټ انتخاب کړو چې د کوم اکاونټ څخه دا پیسې پرداخت کوو. دلته چې دی دغه کرنټ ډیټ راځي، چیک ډیټ چې دا اوسنی تاریخ دی، او دلته مونږ هغه تاریخ انتخابوله چې تر کوم تاریخ پورې تاسو غواړئ چې مونږ تاسو ټاکس پیبل وښیو، سیل ټاکس پیبل، نو هغه به یې مونږ ته ښودله. اوس ګوره ما ته 300 روپۍ ښیي، وایي ته 300 روپۍ تر دغه تاریخ پورې قرضداری. مونږ دا د دې ځای نه پرداخت نه کړې. د کوم ځای نه پرداخت کړې؟ راغلو بینکینګ مینو ته، رایټ چیک ته، دې ځای نه پرداخت کړې ده. اکاونټ هم ورته انتخاب کو، کیش اکاونټ، صحیح شوه. دلته مغه د وینډور نوم واغسته. وینډور نوم چې دی ګورنمنټ سیل ټاکس ډپارټمنټ یا ټاکس ډپارټمنټ فرق نه کوي، صحیح شوه. او په ایکسپنس اکاونټ کې مونږه سیلز ټاکس واغستی، سیل ټاکس پیبل. د هغه نه وروسته اوکې مې کلیک کړه. اماونټ کې مې 300 روپۍ ورته ولیکلی، صحیح شوه. ومې لیکه چې ټوټل سیلز ټاکس پیډ او میمو کې چې نه لیکمه دلته مغه 300 روپۍ راغلی، تاریخ هم دا کرنټ ډیټ انتخاب شوی. د هغه نه وروسته مې سیو اینډ کلیک. که چیرې تاسو راشئ چارټ اف اکاونټ ته، سیل ټاکس زمونږ پاک شوی دی که نه دی پاک شوی؟ بلکل پاک شو. دا طریقه غلطه نه ده، خو قانوني لاره یې دا ده چې مونږ دا باید د دې ځای نه پرداخت کړی وای. د کوم ځای نه؟ دې ځای نه. ځکه اوس که چیرې زه دلته راشم دې ځای کې دا نن تاریخ انتخاب کوم، ګوره یو دفعې ماته مثبت سیل ټاکس هغه 300 روپۍ ښي، بیا منفي ښي. دا په دې معنه دا مثبت منفي چې مونږ دا ټاکس پروسس کړی دی خو غلط هم پروسس کړی دی. نو اوس د دې د اصلاح دپاره مونږ څه چل کوو؟ راځو چېرته کمپنی مینو ته، اکاونټینګ ټولز ته، دې کمانډ څخه استفاده کوو. فکس انکریکټلی ریکارډډ سیل ټاکس، په دې مې کلیک وکړو.
دلته به تاسو دغه ډیټ سیټ کوئ. زه ورته وایم چې د اول 2025 نه واخله تر کم تاریخ پورې د 12/11/2025 پورې. که چیرې ما کم ټاکس ریکارډ کړی پروسس کړی او هغه اشتباه هغه ماته وښیه. ماته وایي یو دانه سیل ټاکس ټرانزیکشن دی چې هغه تاسو اشتباه ریکارډ کړې ده، هغه هم د چک د طریق نه ریکارډ کړې ده. نو په دې ما کلیک وکړه، داسې دا سلیکټ مې کړه ټرانزیکشن اماونټ یې ماته ښیي. د هغه نه وروسته څه باندې کلیک کوم؟ وایټ په دې معنی چې دغه ټرانزیکشن چې موږ کړی دا ختم کا. یو ډیلیټ دی بیخي د سیستم نه یې پاکوي درته. یو وایټ مطلب دا دی هغه اماونټ دې صفر شي او د هغه نه وروسته یې ریپلیس کا. ریپلیس باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو پریسیډ باندې کلیک وکړئ اوکې، نو دا ټرانزیکشن دې ځای نه هم ختم شو، هغه ځای نه هم ختم شو. اوس دا څه شو؟ اصلاح شو. ریفرش باندې کلیک کړئ، دلته نور شی نشته موږ سره. اوس که چیرې زه لاړ شم دلته وینډو ته سیل ټاکس ته راشم، پی سیل ټاکس باندې کلیک وکړم او دې ځای کې نه دی هغه ډیټ انتخاب کړم 23 تاریخ. دلته ماته څه شی ښیي؟ نه ښیي، څه هم نه ښیي، ځکه هغه حساب یې څه شو؟ پاک شو. نو که چیرې موږ تاسو سیل ټاکس انکورکټلی ریکارډ کړی په دغه شکل به دا تاسو څه کوئ؟ کورکټ کوئ. دا زموږ ستاسو کار نه دی، دا د چا کار دی؟ دا د اکاونټنټ کار دی چې دا کار وکړي. د هغه نه لاندې که چیرې تاسو وګورئ بل کمانډ یې موږ سره کمپیر بیلنس شیټ اینډ انوینټري والویشن. که چیرې ته غواړې خپل بیلنس شیټ د انوینټري سره سر ورکړي چې په دې کې څه مشکل خو نشته. څه مطلب؟ ګورئ که چیرې تاسو ریپورټ ته راشئ انوینټري ته، دلته موږ یو ریپورټ لرو په نوم د انوینټري والویشن ډیټیل. سمري هم شته، ډیټیل هم شته دی. زه که چیرې سمري باندې کلیک وکړم، ګورئ دلته مکمل سټپ بای سټپ ماته زما د انوینټري په باره کې معلومات راکوي او ماته دا هم ښیي چې د څومره افغانیو په ارزښت زه ټوټل انوینټري لرم. دلته وګورئ ماته وایي چې ټوټل انوینټري چې ستا ده، دلته ماته ښیي چې ستا څومره انوینټري ده مکمل. ګوره ایسټ ویلي څومره ده؟ 2,02,450. دا دې ځای نه موږ کولی شو وګورو. دلته راشي چارټ اف اکاونټ ته، چارټ اف اکاونټ ته چې راغلی دې ځای کې تاسو انوینټري ایسټ وګورئ څومره ده؟ 2,02,450 او دلته یې ماته ښیي 2,02,450. دا موږ ته دلته هم ښیي، په بیلنس شیټ کې هم ښیي. ریپورټ ته راشي تاسو کمپنی فاینانشل بیلنس شیټ ته راشئ، دلته آل انتخاب کوئ د ډیټ کې. لاندې تاسو راشئ وګورئ زمونږ انوینټري ایسټ ټوټل ویلیو څو ده؟ 2,02,450. اوس تاسو غواړئ دا کمپیر کوئ د انوینټري چې څه مشکل خو نه لري، ویلیو کې خو به څه تفاوت نه وي. دې لپاره څه چل کوم؟ راځم چېرته کمپنی مینو ته راغلم، اکاونټینګ ټولز ته او په کمپیر بیلنس شیټ اینډ انوینټري والویشن باندې مې کلیک وکړو. دلته به تاسو هغه کرنټ ډیټ انتخاب کوئ. نو زه راغلم، زه ورته وایم چې یاره ما ته داسې چل وکړه، دا مې 25 واخیستو او میاشت مې نومبر 24 انتخاب کړو. تر دې تاریخ پورې ریفرش مې کلیک کړو، ورته ما ته زما بیلنس شیټ کې د انوینټري هغه کم ویلیو د هغه وښیه او انوینټري والویشن سمري هم وښیه چې دواړه سره مساوي دي که نه دي، ډفرنس لري که نه لري. که چیرې تفاوت پکې و، مثبت منفي څه شی و پکې، بیا موږ کولی شو د دغه کمانډ د طریق نه ګورئ adjust inventory quantity or value on hand چې په دې باندې موږ کلیک وکړو هماغه انوینټري اډجسټمنټ راځي چې موږ دا مخکې لوستی و. د دې طریق نه موږ کولی شو هغه څه کړو؟ اډجسټ کړو. نو فعلا ډفرنس نه لري، نو په دې خاطره موږ ته ضرورت نشته چې اډجسټمنټ وکړو. په همدې شکل په اکاونټینګ ټولز کې بل کمانډ چې موږ سره دی ټربل شوټ انوینټري ده. که چیرې تاسو غواړئ چې د انوینټري مکمل ریپورټ وګورئ او که چیرې په هغه کې کوم ځای موږ نه اشتباه شوی، کوم انوینټري موږ نه زیات و کمه شوي، هغه غواړئ ټربل شوټ کوئ. ټربل شوټ مطلب د مشکل حل کول، هغه مشکل حل کوئ تاسو. نو بیا د دې کمانډ څخه موږ استفاده کوو. راځئ په دې کلیک وکړئ چې په دې تاسو کله کلیک وکړو ما ته زما ټول انوینټري ښیي، خو اول به تاسو هغه ډیټ جوړ کړئ. زه ورته وایم د اول 2024 نه واخله تر دغه تاریخ پورې څومره انوینټري چې زما دغه ټول ما ته وښیه. ریفرش کلیک کوئ، دا زما ټول هغه انوینټري ده ما ته دلته ښیي. د مثال په طور باندې ما ته وایي 512 GB SSD هارډ ډسک چې دی دا ستا انوینټري پارټ ده، تا ته تمام شوی وه راتلله په 1000 افغانۍ باندې. سل پرایس د تا ته ان کړی 1,500 روپۍ. د ده مارکاپ 50% دی.
اول کې دغه 512 جی بی ایس ایس ډي هارډ ډسک مونږ سره اوپننګ بیلنس موجود نه و. صحیح ده. د دې مونږه څومره باد کړی څومره م اغوستې ده ګوره باد او څومره م سولډ کړې ده. بات هم 0 دی او سولډ هم څومره دی 7 دانې دی. ولې اغوستې م نه ده، دا م په پیسو اغوستې نه وه، دا م اډجسټ کړې ده. چې شی م کړې اډجسټمنټ هم د ده کړی و. نو په دې خاطر باد کې چې راځي 0 راځي، سولډ کې 7 دانې راځي. وایي تا یو اډجسټمنټ انټریز وکړه چې دغه 0 ته 9 دانو ته بدل کړه. په دې 9 دانو کې تا 7 دانې خرڅ کړئ. ان کوانټیټي څومره ده؟ 2 دانې دي تا سره. فعلا د ده 2 دانې تا سره موجود دي. که ته سپیسیفیکلی د ده ریپورټ کتل غواړې، راځه چېرته ریپورټ ته راشه، دلته راشه انوینټري ته چې راغلی انوینټري والویشن ډیټیل باندې کلیک وکړه او دې ځای کې آل انتخاب کړه. آل چې د انتخاب کړو راشه اوس وګوره 512 جی بی ایس ایس ډي هارډ ډسک. اول کې مونږ سره اوپننګ بیلنس د ده نه و. ګوره انوینټري اډجسټمنټ مونږ وکړو، 10 دانې م اډجسټ کړې، 10 دانې مونږ سره وې. 10 دانو نه بیا مونږ اډجسټمنټ وکړو، یو دانه م ته لرې کړه، 9 دانې پاتې شوې. 9 دانو نه بیا مونږ څه چل وکړو، 5 نورې خرڅ کړه، انوایس هم ورکړی. بیا 4 پاتې شوې، 4 نه یو دانه بله مونږ خرڅ کړه، 3 پاتې شوې. 3 نه یو بله مونږ خرڅه کړه، 2 پاتې شوې. او دلته هم ماته ښیي، ماته وایي چې تا اډجسټمنټ کړی د 9 دانو، سولډ کړي د 2 دانې تا سره پاتې دي. په همدې شکل نور معلومات راکوي ماته. که بیا هم ته وایي چې یو انوینټري کې دا کومه ډیټا چې موجوده ده اشتباه شوې غلط ده، هغه ته کولی څه کړي اډجسټ کړي. مثلا ما سره وګوره دغه 512 جی بي ایچ ډي ډي هارډ ډسک دی، دا ماته وایي تا اډجسټمنټ کړو د 12 دانې، یعنې تا سره اول کې نه وې خو اډجسټمنټ دې کړی 12 دانې، خرڅ دې کړي 5 دانې، پاتې 7 دانې. د ده زه اډجسټمنټ کومه، څه اشتباهات دکې راغلي دا غواړم څه وکړمه اډجسټ یې کړم. ګوره اډجسټ انوینټري کوانټیټي اور ویلیو آن هینډ کلیک کړه، هماغه پخوانی اپشن راځي. په دې باندې مونږ په تفصیل سره خبرې کړې وې. دې ځای نه بیا دا مونږ کولی شو څه کړو اډجسټ کړو. او دا چې ګورئ دا د فلټرینګ دپاره استعمالېږي. زه ورته وایم چې یاره په دې کې نه دی هغه آیټم یا هغه انوینټري چې دغه کوانټیټي بات او بیلټ 0 اوسي هغه ماته مه ښیه. ګوره دا به کم شي. څه شو؟ په همدې شکل کوانټیټي سولډ اور یوز مساوي د 0 سره اوسي هغه هم ماته مه ښیه. دا موږ د فلټرینګ دپاره استعمالوو. یا د مارکپ په اساس موږ کولی شو چې یو انوینټري څه کړو دلته فلټر کړو. نو دا و موږ سره څه شی ټربل شوټ انوینټري کمانډ. بل د هغه په تعقیب کوم کمانډ چې موږ سره دی په نوم د فایند انکورکټلی پیډ پیرول لایبلیټي یادېږي. که چیرې موږ خپل د کارمندانو هغه پیرول لایبلیټي هغه پرداخت کړي، پروسس کړي او اشتباه هم پروسس کړي، هغه بیا دې ځای کې مونږ فایند کولی شو. اوس دپاره مونږ پیرول لایبلیټي هېڅ شی نه لرو. که په دې باندې مونږ کلیک کړو ریپورټ کې مونږ ته هېڅ څه نه ښیي. ولې؟ ځکه مونږ د پیرول سیستم د کویک بوکس چې کوم دی د هغه نه استفاده نه شو کولی او نه م ته استفاده کړې ده، ځکه هغه فري نه دی. د هغه په مقابل کې باید مونږ څه پیسې ورکړو. مونږ مانول سیستم د پیرول چې کوم دی د جورنال د طریق نه په هغه باندې کار کړی. نو که دلته زه آل انتخاب کړم، دس فسکل اییر انتخاب کړم، هر شی چې انتخاب کړم چې شی ماته نه ښیي. په همدې شکل بل کمانډ چې ما سره دی په نوم د ورکینګ ټرایل بیلنس یادېږي. چیرې تاسو غواړئ خپل دغه کوم ټرایل بیلنس چې دی د هغه په بیلنسونو کې څه تغییرات راوړئ یا د هغه په باره کې معلومات کتل غواړئ چې بګیننګ بیلنس دی کې څومره و او دې کې څومره ټرانزیکشنونه ثبت شوي دي او اینډ بیلنس د څومره دی د یو مشخص تاریخ په خاطر باندې، نو بیا د دې کمانډ څخه موږ استفاده کوو. په دې کلیک وکئ. اول به تاسو هغه ډیټ سیټ کئ. که چیرې صحیح ډیټ یې خو ښه ترخه که خراب وي دا به سیټ کړي. نو دلته ډیټ صحیح دی، اول د اول 2025 نه تر 12/11/2025 انتخاب شوی دی. نو د دغه په منځ کې چې کوم ریپورټ ټرایل بیلنس دی هغه ټول ماته ښیي. لکه مثال په طور باندې ماته وایي وروره تا سره چې دی تقریبا فرنیچر ان اکوپمنټ چې دی دا د دې تقریبا تاسو د 50,000 افغانۍ په ارزښت ټرانزیکشن ثبت کړی دی. بګیننګ بیلنس د دې هېڅ شی تاسو سره نه و نه و 50,000 روپۍ ټرانزیکشن هم ثبت کړي دي کې. نو په همدې خاطر اینډینګ بیلنس د څومره دی 50,000 روپۍ دی. که څه تغییرات پکې زه راوړم دا زیات و کم کېږي. په همدې شکل باندې د مثال په طور که چیرې تاسو لاندې راشئ زه یو څه کوم یو بانکي اکاونټ انتخابوم. بانکي اکاونټ کې به زه څه چل وکړم دا پی ټي کیش به په نظر کې ونیسم. پی ټي کیش کې ماته وایي بګیننګ بیلنس د دې پی ټي کیش څومره و 0.
خو هغه نه وروسته تاسو څه ټرانزیکشنونه ثبت کړي دي 63,000 افغانۍ په ارزښت، نو ځکه بیلنس د 63,000 افغانۍ دی. که کتل غواړئ هغه ټرانزیکشنونه په دې ډبل کلیک وکړئ، هغه ټرانزیکشنونه تاسو ته ښیي. ګوره ما ته وایي چې وروره پی ټي کیش کې نه دی، دا پی ټي کیش اکاونټ تاسو 2000 یورو کریډټ کړی دی، بیا هم 5000 کریډټ کړی دی، بیا هم 10,000 کریډټ کړی دی، بیا هم 20,000 کریډټ کړی دی، یعنې 30,000 افغانۍ تاسو د دې څخه پرداخت کړي په داسې حالت کې چې په دې کې پیسې نه وي، ځکه بیلنس یې منفي 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 ښیي. بیا تاسو دې اکاونټ ته 1,00,000 افغانۍ رالیږلي دي، دې کې ډیبټ شوي دي، نو په دې خاطر منفي ته ختم شوی دی او 63,000 نور مثبت بیلنس په دې کې پروت دی. وګوره څو روپۍ دی؟ 63,000 روپۍ دی په دې کې. نو اوس که ته وایې چې یاره دې کې خو ما نه یو شی پاتې شوی و، هغه بګیننګ بیلنس په دې کې موجود و، ما اشتباه نه دی رسولی، نو غواړې دا اډجسټ کړې، راځه میک اډجسټمنټ باندې کلیک وکړه، اډجسټ یې کړه. کویک بوکس بعضې اوقات اټومیټیکلي بعضې ټرانزیکشنونه شیان دلته تاسو ته جوړوي، خو زه څه چل کوم خپل اډجسټمنټ کوم. دلته راغلم، تاریخ مې انتخاب کړه، زه ورته وایم چې په اول د اکتوبر نه په اول د سپټمبر کې دې کې مونږ سره پیسې وې. اکاونټ مې چې انتخاب کو، دلته پی ټي کیش انتخابوم، دلته پی ټي کیش انتخابوم، پی ټي کیش مې انتخاب کو، دې کې مې بیلنس ورسو 50,000 روپۍ ډیبټ بیلنس، صحیح شوه. او کریډټ کالم کې ما چې واغستو اوپننګ بیلنس اکویټي مې واغستله، دلته راغلم په میمو کې مو ولیکو اوپننګ بیلنس، همدا مې کاپي کړ، دلته مې پیسټ کړ، د هغه نه وروسته مې سیو باندې کلیک کړ، صحیح شوه. زه څه چل کوم تاسو څه وګورئ، همدغه پی ټي کیش کې ما سره اوس پیسې څو روپۍ شوې؟ 1,14,000 روپۍ شوې، چې نو اول کې نه وي، خو اوس ما ټرانزیکشن ثبت کړو، نو ځکه هغه په ټرانزیکشن کې راغی. دلته که ډبل کلیک وکړئ، که چیرې تاسو وایئ چې دغه 50,000 روپۍ نه دي، دا 50,000 روپۍ، دغه ټرانزیکشن چې ما ریکارډ کړی دا اډجسټینګ انټریز ده، دا سیو ان کلوز باندې تاسو کلیک کوئ، یس کوئ، دا به اټومیټیکلی دې ځای نه کوم خواته لاړ شي، د اډجسټمنټ کالم ته به راشي. دا اوس وګورئ اډجسټمنټ کالم ته راغلی. نو په دې شکل تاسو کولی شئ دغه اکاونټونه چې کوم دي مونږ سره دا د بیلنس ټرایل بیلنس د ده هغه ټول اوپننګ بیلنس وګورئ، کوم ټرانزیکشنونه چې تاسو ثبت کړي دي، کوم اډجسټمنټ چې تاسو کړی دی او کوم اینډنګ بیلنس دی. که ټرانزیکشنونه زیات کم شوي اوسي هغه تاسو کمولی زیاتولی شئ، او کوم اډجسټمنټ که چیرې تاسو غواړئ هغه هم کولی شئ. نو څه وګورم مخکې ټرانزیکشن چې ما ثبت کړی په ټرانزیکشن کې راغی، هغه نه وروسته چې ما اډجسټمنټ ورته انتخاب کړه هغه اډجسټمنټ ته راغی. نو دا مونږ سره څه شی ورکینګ ټرایل بیلنس. بل ما سره دی په اکاونټینګ ټولز کې مرج وینډور کمانډ. مونږ وغواړو څو دانې وینډوران سره یو ځای کړو، مرج یې کړو. ګورئ زه راغلم وینډور سنټر ته، فکر وکړئ تاسو سره دغه وینډور دا وینډور دا وینډور دا ټول وینډوران یو دي، تاسو سره چې شی دي یو دي، ناقصې دا جدا جدا رسېدلي دلته. تاسو غواړئ دا ټول یو کړئ، دې کې مثلا یو بیلنس موجود دی، په دې کې بیلنس موجود دی، دا ټول تاسو غواړئ دا ټرانزیکشنونه یو وینډور ته راشي. نو د دې لپاره موږ تاسو چل کوو د دغه کمانډ څخه استفاده کوو. دا کمانډ چې د اوس که چیرې زه کلیک هم وکړم په دې کې کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ کله چې تاسو ملټیپل کرنسي په کویک بوکس پروګرام کې په خپل کمپنی فایل کې فعاله کړي دا بیا کار نه کوي. خو زه بیا هم په دې باندې کلیک کوم، چې کلیک مې وکړه ګوره ما ته وایي your company file preferences for multiple currency is turned on. To use merge window, your company file preferences must be a single currency. خو زه بله طریقه تاسو ته ښیم، په دې هم کار کوم، بل طریقه باندې هم کار کوم. اول لازم هغه اسانه طریقه باندې، که چیرې تاسو غواړئ چې دغه وینډوران ټول دې ته بدل کړئ، څه چل وکړئ، په همدغه وینډور رایټ کلیک کړئ، ایډیټ وینډور ته راشئ، دغه نوم د دې کاپي کړئ. دا هم چې کاپي کړو، کوم وینډور غواړئ دې ته مرج کړئ، دې سره یو ځای کړئ، دا غواړم، په دې رایټ کلیک کړه، ایډیټ ته لاړ شه، هغه نوم چې تا کاپي کړی دلته پیسټ کړه، کنټرول وي اوکې. چې کله کلیک کړئ کویک بوکس ما ته وایي وروره په دې نوم خو مخکې د مخکې نه مونږ سره وینډور موجود دی، غواړئ دا د ده سره مرج شي. This name is already being used. Would you like to merge them? Yes مې ګوره دویم ورک شو، لاړو دې سره مدغم شو. په دریم مې رایټ کلیک کړه، ایډیټ ته لاړم، دا مې کاپي پیسټ مې کړه دلته، اوکې مې کلیک کړه، دا مې ګوره دا مدغم شو. په همدې شکل دا بل مې ایډیټ کړو، دلته راغلم، دا مې دلته پیسټ کړو، اوکې مې کلیک کړو، یس مې هم د سره څه شو مرج شو. په دې شکل به تاسو وینډوران څه کوئ منولي به مرج کوئ. په دې خاطر چې په دې کمانډ باندې مونږ کار وکړو، زه څه چل کوم، راځم دا کمپنی فایل کلوز کوم، یو بل کمپنی فایل خلاصوم چې په هغه کې ملټیپل کرنسي فعال نه اوسي. دا کمپنی فایل مې کلوز کړ. دلته ما سره یو بل کمپنی فایل دی په نوم د الکوزی بیوریج ایل ټي ډي، خدای دې وکړي چې دې کې ملټیپل کرنسي فعال نه اوسي.
اوپن باندې مې کلیک وکړو. دغه میسج چې راکوي دا زه کلوز کوم او د هغه نه وروسته څه چل کوم راځم لیست ته چارټ اف اکاونټ ته راځم ګورم چې دې کې ملټیپل کرنسي فعاله ده که نه ده فعاله. دې کې ملټیپل کرنسي فعاله نه ده ځکه کرنسي کالم نشته دی ښه. نو څه چل کوم راځم وینډور لیست ته ګورم وینډوران ما سره شته که نشته دي نشته دي. زه څه چل کوم یو څو دانې وینډوران دلته اډ کوم. اډ ملټیپل وینډور ته لاړم او دغه کالمونه هم کسټمایز کوم د ده کسټمایز کالم ته راغلم ورته یم د وینډور نیم اوسي کمپنی نیم اوسي دا مسټر او فرست نیم او لاست دا ختم که او د هغه نه وروسته چې شی پکې اډ که وینډور بیلنس اډ که پکې او از اف ډیټ اډ که اوکې مې کلیک. اوس دلته څه چل کوم زه د خپل وینډوران نومونه رسوم او دغه بیلنس رسوم. ومې لیکه چې اول وینډور د چیش په نامه علي بل علي خان دی مثال علي خان صافی دا درې وینډوران دي ما سره. دا درې وړه په حقیقت کې یو دي خو نومونه جدا جدا رسېدلي. د ده بیلنس 10,000 دی د ده 20,000 دی او د ده 15,000 دی. از اف ډیټ کې مې څه چل وکړو دا اول مې انتخاب کړو ورته کاپي پیسټ د هغه نه وروسته سیف چینجز باندې مې کلیک وکړو اوکې مې انتخاب کړو دا مې کلوز کړو. اوس دا نومونه ما نه اشتباه رسېدلي دي غواړم دا ټول مرج کړم دغه یو علي خان صافي ته بدل کړم دا نور ټرانزیکشن هم دته راشي دا بیلنسونه هم انتقال شي او دا دوه نور نومونه چې دا ختم شي. راځم کمپنی مینو ته اکاونټینګ ټولز ته راځم مرج وینډور ته راځم نو ما ته وایي چې وروره کوم وینډوران غواړئ تاسو مرج کړئ هغه سلیکټ کړئ. همزمان تاسو کولی شئ 4 دانې وینډوران انتخاب کړئ او هغه مرج کړئ. زه ورته چې دا 3 دانې دي دغه غواړم خپلو کې مرج کړم مدغم کړم. د هغه نه وروسته څه چل کوم نیکسټ باندې مې کلیک وکړو. اوس ما نه پوښتنه کوي چې سلیکټ پرایمري وینډور اصلي وینډور تاسو انتخاب کړئ. ستاسو اصلي هغه وینډور کم یو دی نوم یې کم یو دی چې دا نور هغه ته انتقال کړم دا دی که دا دی او که دا دی. زه ورته چې دغه علي خان صافی دی دا دوه نور نه دي دا ډیلیټ کړو دا معلومات یې دې ته انتقال کړه. ګوره 20,000 او 10,000 د ده بیلنس دی 13,000 او 15,000 د دی 45,000 د ده باید بیلنس شي. د هغه نه وروسته مرج باندې کلیک کړه. که چیرې د کمپنی فایل بیکاپ اخلي او بیا مرج کوې په دې کلیک زه ورته چې نه مرج باندې مې کلیک کړو یس مې انتخاب کړو. نو اوس ما ته وایي چې د مرج اکشن has been successfully completed اوکې کلیک کوئ. اوس دا صفحه تاسو کلوز کړئ راشئ وګورئ یو وینډور ما سره پاتې دی که نه دی بلکل. نو علي خان صافی ما سره پاتې شو دوه نور ختم شو بیلنس یې دلته انتقال شو. نو دا کمانډ موږ دې دپاره استعمالوله خو چون په هغه بل کمپنی فایل کې ځکه کار نه کوله چې هلته ملټیپل کرنسي فعاله وه. نو بله خبر دا ده چې دا کم ورونه چې زموږ درسونه په یوټیوب او فیسبوک پاڼه ګوري نو تاسو څخه هیله دا ده چې یوټیوب چینل د سره سبسکرایب او د فیسبوک پیج د سره فالو کړئ. نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس.